سلامونه او درناوی. دغه ترافیکي اصولو کې که څوک موټر چلوي باید ترافیکي اصول ټول زده وي، ځکه چې ته په یو سړک کې په یو کوڅې کې چې ځي په کم سپیډ ولاړ سي، په کم لاین کې ولاړ سي، او کم لاین ستا اړوند دی، کم لاین ستا اړوند نه دی، که لږ هم خطا وکړي کیدای سي د ټکر او یا د یو پیښې سبب وګرځي. خو یو نیم وخت په دې ترافیکي مسایلو کې یو نیم وخت قضاوت ډرایور یا څوک چې موټر ته ناست دی او دا موټر هدایت کوي، دا موټر رهبري کوي، په ځینې مسایلو کې دوی ته هم په ځینې وختو کې یو لاره خلاصي چې تاسو څنګه کولی شئ چې مخته لاړ شئ. ښه بېلګه یې دا ده، په ځینې وخت کې چې بیروبار زیات وي، ګڼه ګوڼه زیاته وي او پیري یا هغسې لکه یو روغتون مخته یا یو ځای کې چې ګڼه ګوڼه زیات وي، نو هلته هغه سپیډ لیمټ چې دی، هغه د سرعت لیمټ چې دی، هلته تا ته نه وایي چې په دومره سرعت کې به ته ځي لکه په نورو عمومي سړکو کې چې ځي. هلته وایي چې یور سپیډ، ستاسو سرعت، یعنې ستاسو قضاوت څنګه دی، تونځي کرار ځي، په ګڼه ګوڼې کې به ته څنګه ځي. هلته به ته موټر خپله په دې ګڼه ګوڼې کې ته به رهبري کوې، ته به خپل سپیډ هلته پام کې لري چې زه په څو کې ولاړ سمه چې دلته بل ته خطر نه وي، دلته ټکر نه وي. نو دا ژوند همداسې دی، دا حالات همداسې دي. په ځینې وخت کې کیدای سي قوانین تا ته نه وي، کیدای سي ته تر سترګو پټ وسي، خو دا چې ته څنګه خپل رول ادا کوې دا تا پورې تړاو لري. که دا قضیه دې ته راوړو د اوسني افغانستان اوسني کړکېچن حالت ته چې زموږ یو ټکر د پاکستان سره راغلی، په ځینې مسایلو کې دلته دا مطرح نه ده چې دا چارچوکاټ امارت رهبري کوي، دا چارچوکاټ جمهوریت رهبري کوي، دا چارچوکاټ امریکا رهبري کوي، بریتانیا رهبري کوي، که څوک رهبري کوي. دلته چارچوکاټ ستا په ضمیر پورې تړاو لري، دلته چارچوکاټ ستا په شعور پورې تړاو لري چې ته دغه چارچوکاټ کې چې اوسیږي په کم سپیډ باید ته مخکې ولاړ سي. ستا مسؤلیت څه شي دی، ستا پوهه څه شي ده، ته دلته باید کم اړخ ونیسي. نو موږ د ولس په سر همیشه خپل د ضمیر هغه ویښ ضمیر څخه استفاده کوو. کیدای سي ډېر خلک دلته بېلابېلې ټاپې ووایي، موږ ته اولویت ملت دی، اولویت ولس دی، اولویت د افغانستان اراضي او جغرافیه ده، نه دلته موږ ته دا مهمه ده چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا هزاره دی، دا جمهوریت دی، دا فوج دی، دا اردو ده، دا امارت دی. دا هیڅ مطرح نه ده. دلته چارچوکاټ یور سپیډ دی، ستاسو سپیډ دی، ستاسو هغه عقل و شعور و منطق و ضمیر و فطرت دی چې ویښ دی که بیده دی، تاسو څنګه استفاده کولی سئ. نو دا خبره دې واضح وسي چې موږ ته زموږ سپیډ، زموږ سرعت خپل د وطن اراضي ده، خپل د وطن جغرافیه ده، خپل د وطن پولې دي. دا مهمه نه ده چې په دنیا په کم ځای کې پراته یو، په کم ځای کې اوس هغه مو وطن، هغه مو کور، هغه مو ګور دی. او که څوک راځي دلته زموږ په ګور کې به ښخېږي، زموږ سره به ښخېږي. والسلام علیکم ورحمة الله.